جانه په خیر یې ګوره اول د واره به دغه د شفټ بټن ور ووایه دا سرې بټن څلوړه دلته شفټ لیکلې ده دغه به ور ووایه دلته به ځان ته ولټ معلوم کړې مثلا دلته اوس 543 ولټ را روان دی دغه می لګوي دا ولټ چنوټ یې وي لیکلې ده صحیح ده دا به برته ووایه 540 به ستا په یاد بیا به راسې پی ار جي بټن به ووایه پی ار جي چې ول پی ای به راسې پی ای چې راله بیا به یې ووایه اوس به کوډ ورکړې بیا به د شفټ بټن ووایه چې دا بلې خوا صفر چې دی دا به څلور کې دا یې څلور کې بیا به د شفټ بټن ووایه پسې صفر به پرېږدي بیا به د شفټ بټن ووایه دا څلور چې دی هغه خو دې اووه کړل چې ولیکه بیا به د شفټ بټن ووایه دا به دوه کې پسې به بیا د شفټ بټن ووایه بیا به دغه وکې ووایه دا وکې چې دې وویله بیا به ولاړ سې څو ته اووه ته چې اووه ته ولاړې دا به وکې کې په دغه ځای کې هلته چې څونې ولټ را روان و د شفټ بټن چې دې وویل دا ځای کې به چې دا اووه چې وښویه دلته به ولټ ور بالا کړي چې ولټ یې ور بالا کړي مثلا 600 دې کاوئ 900 دې کوئ د شفټ بټن به تا ته هلته ولټ در معلوم بیا به دا بټن پر ووایه چې دا دې پر وویل به عرض ناوزه دی هغه اویتري ښکاره کوي هغه اویتري چې ښکاره کوي هغه به باره یې وارې سره بټن پر ووایه سره بټن چې دې پر وویل مشکل به دې حل سي صحیح ده ورور